بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. زمانم مولانا عبدالکریم دی د ضلع پېښور د عمومي مجلس عمومي ممبر یم. تاسو ته چې څنګه پته ده چې نن سبا دا دونه یو جبر او تشدد شروع دی او دغه جابر اسرائیل چې کوم دی په فلسطین باندې حمله کړې ده او هلته یو ډېر زیات ظلم او شهادتونه روان دي. هغه د ټولو مسلمانانو ته د هغې پته ده. نو په هر وخت په هر حالت کې الحمدلله جمعیت علماء اسلام او زمونږ قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب چې په هر ځای کې داسې یو حالات راغلي نو هغې د هغې خلاف آواز اوچت کړی دی. همدغسې دا ریلي چې سبا 8 دسمبر باندې کوم کانفرنس دلته کیږي د اسرائیل مرد آباد کانفرنس، نو د هغې د اګاهۍ دپاره د هغې د بیدارۍ دپاره چې دا مسلمانان را بیدار شي او د سباني کانفرنس کې شرکت وکړي، د هغې دپاره نن دا ریلي د صوبایي جمعیت علماء اسلام د صوبایي حکم باندې نن دا ریلي ده او دې کې دا کارکنان د جمعیت راغلي دي په دې کې شرکت کوي. نو تمامو مسلمانانو ته دا اپیل دی چې دا اسرائیل او دا فلسطین چې دا مظلوم مسلمانان دي، دا نه د پارټۍ خبره ده نه د دغه خبره ده، تمام مسلمانانو په خدمت کې دا درخواست دی چې په دې سبا کانفرنس کې خو بھرپور شرکت وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مولانا توقیر مغل دی جی او زه جمعیت علماء اسلام پی کې 75 ډیجیټل میډیا کوارډینیټر هم یم جی. څنګه چې تاسو پته ده چې د جمعیت علماء اسلام صوبه خیبر پختونخوا جماعت یو اعلان کړی و د اسرائیل مرد آباد کانفرنس حوالې سره، نو د هغې تیاریانو په سلسله کې نن زموږ د جمعیت علماء اسلام ضلع پېښور زیر اهتمام دا موټرسایکل ریلي نن منعقد شوې ده. نو دا د هغې یو کړي ده او څنګه چې جمعیت علماء اسلام د شروع ورځ د هغه آواز لګولی دی د اسرائیل مرد آباد په کانفرنس حوالې سره، نو د هغې دپاره زموږ په مختلف اضلاعو کې صوبایي جماعت دورې هم وکړې او هغې دپاره هغې بھرپور طریقې سره چې کوم تیاري وکړه او یو منظم انداز کې یو ښایسته طریقې سره نن هغه ته یو وجود میلاو شو او د هغه په سلسله کې دا ریلي به وځي او دغه ریلي به د ضلع پېښور د ګرد و نواح چې کوم اطراف دي نه به تاویږي او ټول چې څومره د ضلع پېښور بالخصوص مسلمانان دي او د ملک پاکستان چې څومره مسلمانان دي هغې ته یو میسج کنوی کول دي په دې سره چې د فلسطین د مسلمانانو په دغه وخت کې مونږ د هغې په حمایت کې ودرېږو، هغې سره چې کوم دی دادرسي وکړو او د اسرائیل چې کوم دی بھرپور جارحیت او ظلم او بربریت هغه مخالفت وکړو او د هغه مخنیوی وکړی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خو محمد طارق دی، زه د ګورنمنټ کالج جمعیت علماء اسلام صدر یم او دلته د پی کې 75 نایب امیر او د ویس دورانپور امارت ما سره دغه ذمہداري ده. ټولو نه پیله خو دا چې کوم ریلي کیږي دا چې سبا کوم عظیم الشانه کانفرنس د اسرائیل مرد آباد دا د هغې په باره کې کیږي او دا اسرائیل له دا پیغام ورکوي چې تاسو نور د خپل ظلمونه بند کړئ زموږ په مظلوم فلسطینیانو رونو باندې. نو زموږ چې کوم پاکستاني رونه دي دا فلسطین سره شانه بشانه ولاړه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عمر شینواري صاحب دی، زه د پی کې بي اسي ان سي 16 سرپرست اعلی یم او دا زمونږ مشرانو دا ریلي او د اسرائیل مرد آباد کانفرنس همدې دپاره منعقد کړی و که نه چې دا اسرائیل د ظالمانو ته پته ولګي چې مونږ فلسطین سره شانه بشانه ولاړ یو